چې دا زخمی شو تیر په وجود ولګېږي 1 2 3 دا راوباسي ورته نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د غزوه ذات الرقاع نه راواپس شو نو په دغه غزوه کې د مشرکینو یو زنانه به تورې وینځه جوړه کړې وه ځان سره روانه کړې وه د دې زنانه خاوند دا قسم کړی و چې زه به د محمد رسول الله نه خامخا بدل اخلم نو نبی صلی الله علیه وسلم د واپسۍ په موقع باندې یو ځای کې پړاو واچو د شپې 2 صحابه کرام په پیرې باندې ودرو یو د مهاجرینو بل د انصارو نو عباد ابن بشر رضی الله تعالی عنہ او عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ نو دې دوه صحابه کرامو د نبی صلی الله علیه وسلم پیره کوله په دې کې د عمار ابن یاسر وده شو او د عباد ابن بشر په منځ باندې ودرېدو د هغه زنانه خاوند د مشرکینو د طرف نه راغلی چې وی قتل پیردار په مونځ باندې ولاړ دی د تیرو گزار کوي یو تیر راغلی په دې عباد ابن بشر ولګېدل د تیر راویسته وایرته مونځ نه ماتی بل تیر رالی چې بل تیر ولګېده راویستل وایرته لمونځ نه ماتی چې دریم تیر رالی دریم تیر یې ولګېدل راویستل وایرته لمونځ نه ماتی هسې دا به کوم مونځ و څومره خشوع به په دې مونځ کې پرته وه ده به دې مونځ کې د الله سره په کومه توجه باندې خبرې کولې چې دا زخمی شو تیر په وجود ولګېږي 1 2 3 دا راوباسي ورته چې کله ویریدل داسې نه چې شهید شمه د نبی صلی الله علیه وسلم ته او د هغه ملګرو ته نقصان ونه رسي نو رکوع یې وکړه زر زر یې مونځ ختم کړه سلام یې وګرځو بل ملګری راپاسه چې یاره دشمن راغلی عمار ابن یاسر چې کله ولیدل دا په وینو باندې پروت دی او دا په وینو کې لت پت دی نو ورته ویې ویلې سبحان الله زه دې ولې نه راپاسوم عباد ابن بشر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي د ده د مونځ خشوع ته وګوره وایي ما په دې قیام اللیلو کې په دې مانځه کې داسې مزیدار او ښایسته صورت شروع کړی و دومره خوږ او لذت نه ډک صورت مې شروع کړی و چې ما نه غوښتل چې د هغې نه مخکې رکات ختم کړم چې تر څو مې دا صورت نه ختم کړی خو ویرېدم داسې نه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د طرف نه په پیره باندې مقرر شوی ما په دې کې څه کمی کوتاهی وشي ځکه مې صورت ختم کړ د دې نه اندازه ولګوه چې دا به کوم مونځ و چې یاره د مونځ په دوران کې په سړي ډب کېږي په سړي ګزار کېږي وینه د وجود نه راوځي لیکن دا مونځ نه ختموي دا د دې صحابه کرامو د مونځ او د خشوع حالت دی زما محترم